چې غریب مالدار شو کنه یو سړی په پلار نیکه مالدار هغه سره عرض کیږي یو سړی غریب مالدار شي دا چې غریب مالدار شي دی غریب مخ کې پیسې کله کتلې وي دی غریب مخ کې گاډه کله کتلې و دی غریب مخ کې پوخ کور کله کتلې و دی غریب کله قیمتي روټي کله کتلې و دی په هوټل کې خوراک چیرته کتلې وي دی نور داسې قیمتي شیان چیرته کتلې و اوس دا قیمتي شیان وکتل گاډه ولیدو کوري ولیدو قیمتي خوراکونه ولیدل قیمتي لباس ولیدو قیمتي پیزار ولیدو اوس ورته انسان نخکاری اوس د انسان حیثیت ورته هغه نخکاری اوس پلوان نه پیژني اوس رشتہ داران نه پیژني اوس یاران نه پیژني اوس تعلقداران نه پیژني اوس دوستان نه پیژني اوس مرګري نه پیژني اوس دې تمام تر عادت بدل شل کیفیت بدل شل خبرې بدل شوې لهجه بدل شو انداز بدل شو هغه د 100 روپو غرور دی چې په سر کې پروت دی هغه د 100 روپو نشه ده چې په سر کې پرته ده هغه 100 روپۍ په جب کې پرته دي د هغې نشه ده چې سړی خانداني مالدار دی که نه هغه نه ډېرې خبرې کوي نه ډېر غرور کوي نه ډېر هغه ډېرې قصې کوي خو چې دا غریب مالدار شي د هغې دبدبه او غرور به یو کمزوری خر هم نشي وړلی بیا به هغې ته لاندې باندې هم تکېږي بیا به هغې له تعریف هم تکې بیا به هغې له صفت هم تکې بیا به هغې له تپوس لم ته ورځي بیا بیمار پرسۍ له به هم ته ورځي بیا جنازې له به هم ته ورځي هغه به تا له نه راځي هغه به ستا تپوس نه کوي هغه که ته بیمار هم به نه راځي که ستا جنازې هم به نه راځي که په تا غمي هم به نه راځي که په تا ښادي هم به نه راځي ولې هغې 10 روپۍ کتلي دي ولې هغې کور ولیدو ولې هغې ګاډې ولیدو ولې هغې په جب کې 100 روپۍ جمع کړې اوس یې دې حد ته خبره ورسېدله نو په هغې کې کبر راغی په هغې کې غرور راغی په هغې کې لوی راغی چې کبر او غرور او لوی په چا کې راغله دا سړی د الله نه دی خوښ نو ستا به څه خوښ شي دا سړی د رسول الله نه دی خوښ نو ستا به څه خوښ شي د دې وجې نه ورونو د کبر او غرور نه ځان ساتئ ښه